په فرضي کرښه د جګړې تازه جزئیات د تازه دمو پوځیانو او ثقیله وسلو لېږل او د پاکستان شرموونکې ادعا وایي افغان طالبانو او ټي ټي پي په ګډه برید کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تېره شپه په فرضي کرښه کې پراته افغان مېړني ځواکونو د پاکستاني پوځ پر پوستو بریدونه وکړل چې 2 پوستې والوزولې. له 2 پوستو پنجابي ځواکونه وتښتېدل چې یو ټانک یې هم افغان اتلانو ته په غنیمت پاتې شو او همداراز 20 پنجابي پوځیان هم هلاک شول. اوس تازه خبر دا دی چې د دفاع وزیر ملا یعقوب په امر فرضي کرښې ته سلګونه ځانګړي ځواکونه چې په ثقیله وسلو او ټانکونو سمبال دي ورسېدل. افغان ځواکونو ویلي چې دوی د مرتد پاکستاني ځواکونو سره په لوړ مورال جنګېږي او که پاکستاني ځواکونه د کوم غلط حرکت هڅه وکړي نو دا ځل به د پوستو ترڅنګ ترې فرضي کرښه کې پراته نظامي بریدونه هم ونیسو. بلخوا جی نیوز د پاکستان د امنیتي ادارو له قوله وی د پاکستاني طالبانو له افغان طالبانو سره په ګډه د دوی پر پوستو بریدونه کړي. د سرچینو وی د دې پیښه کې 3 سرتیري ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله اړولې. پاکستان لوري ویلي چې په ځوابي بریدونو کې افغان لوري خپلې 6 پوستې خوشي کړي او مرګ ژوبله هم راوښتې ده. خو طالبانو ویلي چې د پاکستان تش په نوم نمبر 1 پوځ د خپل شرم د پټولو لپاره اوس داسې بې بنسټه ادعاوې کوي. د طالبانو په وینا چې پاکستاني پوځ خو بنګال او هندوستان کې خپل رسمي ماتو څخه تر اوسه هم انکار کوي نو دا شرمېدل به څنګه ومني. پاکستاني ځواکونو ویلي چې په دې پیښه کې د دوی 3 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. خو فرانس خبري اژانس ته پاکستاني سرچینو منلې چې یو سرتیری وژل شوی او 2 ټپیان دي. طالب فعال هجران عمري لیکلي خدای جل جلاله دې له امریکا او اسرائیلو څخه لومړی د نږدې اسرائیلو یعنی پاکستان شکست را باندې وګوري. دوی د اسلام په جامه کې د اسرائیلو دنده مخ ته وړي. باید لومړی دوی ختم شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.